یای چې د ماکې مازال په صبر لاندیږي. بهرحال ویلکم بیک او ستړي ماشه نن به وی به بلې زه او د رشکې ډور په 50 روپۍ سره راډ شوي. د ویل چې د کوچیا ډاتا دی په 200 روپۍ رساوه. مور تا ویل چې خیری یو سل 50 روپۍ درکم خو په دا نشوي سره روزي ستیمه ورتا ویل چې نه یې تولا نه یې مولا په یو سل 80 روپۍ مې ور سره لانډا کړه. یا دغ دراب نه خو خدای خلوص کړل خو چې د کوچیا ډاتا یې نږدې کړل ویل یې چې خو یې روډه پرې په یو سلات یا در سره لانډاوه. تو خو زه نه اډا رساوه ډایرکټ 200 روپۍ روناغ دی کا 100 روپۍ ډاس خو د رشکول در تارو کا خو چې د کوچیا ډاتا ورسدل کني شخصان ها پکریا شه بخي گزارا نکړه. ویل یې چې یا کرایا د ټولو د پارا برابر ده ورتا ویل مې چې سای دنیا غړي کریا ناغ دا درکاوه خو د بکسه امخته سیټ بعد چا اپلار هنر ناونس. ویل یې چې ډیچا موبایل د چک اخسته دا ډایرکټ بکسه ته خجا چستی در نخلاص شو. ډور هنا سرور تاکاش کوي چې ډیچا زده خالی روټ ته برابر شو جانډولا ته د په 120 شه رساوه. قسم دای وا بیا اغا جاما بلکې چې روټ ته شام بخیه د زوز غونډه باکسا پراولا لاندې وجدې څکه خو په یو وټل مونځه تا بریک شوی. نیا غړي ویل چې ډیچا پنجابیون شپارز د پټره چای در بنده وای نن مې سای په موبایل شویر کا چې د غړې چای در بنده وایا چې ټول عمر وېسی پات کې د غړې چای هم درتا کاش کړه مو خدا سوچ په کړای و چې نیا غړي یې پلا یارو بندید شي خو به وی به بلې 50 روپۍ روخاناغ دې کړې میج ها چې بیا د درش ملټا سا پر وکا کني ډور ویل چې شنخاتیون جاما کې یاره شنخاتیون خو نوی مخلیا ویلاګ زنه جوړاولا چې د گیټ نس پهونه درا پرټ رنگ کا تلک د چای اړه مې چې زنه پټاوي مخته و د چکور ته خوانای نه یو وړ خو یې کورواړي کی وړ کی جن کې و د په دا حالات کړل چې بازور باند و خدا نن صابو نوی نسل تا چې سبینا جوړا کې ډایرکټ کې در سپینا کو چې باز بیا ناغ د روکا چې زخپل واکار روتا وک نرباکسل یا پچنډولی بریک نه وولای چې د ټاپره ولته مې ور سپینا کړه چې ډیچا په خوانی شه پټول نار سن کا شاعر تا وتاړه کا چیرې مې د کورواړي کی وړ کی جن کې پر غلطا ول دولتا بیٹانی ځوان نور بنده سیخول چې مولیا موبایل خلوص نه و چې دغه د په اډوانس شه ور باو کړه میج هدول پر درامات نیا غړي بنجو سپیشل کړه د خپل خوژا چکمالی په لوري ور پارسل شوی. وزیر مسجد د وړ ورمنه منګله بنگاشه بیٹانی نیا زخروټه مروت ګنډه پر بنی څکونډه خټکه سلیمان خلی میا خلی شرانی میا نه دو ترندم تونه چمکنه فریده مومنده ورغزه بلکې ټوله پښتانه د خپل ساده خوش خړ پر ډیچ یوټیوب چینل لازمی در سره پالو کې ډیر مننه ډیر شکریا.